څوک چې اهل بیت نه نعم. موږ د ایران اهل بیت نه منو په ټاس پیدا شوي دي موږ قرآني او نبوي اهل بیت منو د زړه سره د ایران تاسو ویلي دوه جلس کېږئ ځکه د اهل بیتو دښمن ده کنه هی خدای مدرسو کې تاسو تعلیمونه ورکړه غلط د ماتې والله ته اوس ګوره زه اوس دلته تا ته ښیم زه اوس تا ته ښیم غلی زه تاسو چې تاسو پورې دنیا کې زندګۍ کې ته مور نه پیدا شې تو یو دهشتګرد شیا لیدلی دی څنګه دماکه کړي نو خو غیرت چې ته دهشتګرد ټینګ شوی دی اهل سنت چې ته غلط احتشادیان او فدایان دي احتشادیان فدایان هغه ته موږ دهشتګرد نه یو دهشتګرد یو نه د دهشتګردي اوس تاسو یو لازم له د سره پرېږدي زه د دهشتګردي اوس له اهل بیتو سره در وښیم ښه دا ما کامره غټه کړې ښه تاریخ کې فل غټه کې فل ما د دې خو نه غټي دا کامره را خلاص کې په دې موبایل خدا څه سوي دي په دې باندې دا اوس څه اپشن مې درته واچ ښه دا د تا کتاب ده الملحمة الحسينية استاد مرتضى مطهري پیژنې استاد مرتضى مطهري د تاسو لوی امام ده پیژنې نه مودر سټډي نه دی کړی مو ته نه زس بول هر څه دا کیمرې د بل خواته غټه کې صحیح ښکارش ما نه غټي زه اوس له دو سره سم شو هو صحیح شو ښه راځه په خیر په دې کتاب کې زه اوس تا ته د تا هماغه څه درته ښیم کاری سے بلا د خیرو کې $1000 انعام په خطر کې نشي نه زه ته د کتابونه ما مته ته یو کوېسچن راوړی دی څه بیبي اوس یو صابر دی اوس ګوره د تا کتاب دا استاد مرتضى مطهري د لوی امام ده څوک د لوی امام بیخي لوی امام مو ده او ته بیا له خپلو ملایانو پوښتنه وکړه چې دا څوک د درک بې خپله درته معلوم سي انشاء الله په دې کتاب کې غوږ شه اوس ګوره ولا ريب د دې کتاب اول جلده او 109 صفحه ده ښه اول جلد 109 صفحه ولا ريب هیڅ شک او شبهه نسته في أن أهل الكوفة كانوا من شيعة علي بن أبي طالب دي كوفي خلق دادي علي رضي الله عنه شيول وأن الذين أو بشك أغكسانو قتل الإمام الحسين سيشا إمام حسين شهيد كرلهم شيعة شوك دا شد قردي الله اکبر شیعه صرف هغه ټایم کې 72 کله 9 لاک لشکارو هغه یزید سره لا دلته کتاب ته دی وګوره ته وای ز په ټیک کتاب ملا امام دی څه وای ان اهل الكوفه دی کوفی ټول خلق اهل الكوفه طول خلق دي كوفي كانوا من شيعة علي ابن أبي طالب دادي علي رضي الله عنه شيغان ول قورا بشي يسر من شيعة علي خاوس قورا وأن الذين قتلوا الإمام الحسين شاس إمام حسين عليه السلام شهيد كلهم شيعة وهم شيعة دي ويشيعة إمام حسين دوم ته پاته دي چې امام حسین علیه السلام چو شهید کړي چونه ته مو ته صرف دا وایي چې بیبي زهرا دروازه کور ته ورې ویلې چواله نه نو خو سید هغه خو ما درته تو په خبره نه پوهېږي اوس له دغه ځایه او د امام حسین د دهشتګردي خبره امام اوس ګوره حسین جان ته له امام حسین سره مینه لري حسین جان ته له امام حسین سره مینه لري سید دی لاند جواب زه درکوم صحیح دی ګا ته له سره مینه لري کې نه لري لارو امام حسین علیه السلام ته چو شهید کړي هغه نه بشمار لعنت بس خدا په دغه شیو باندې لعنت وایي کې نه وسی تا امام دی تا کتاب دی تا مولا وایي چې شیو شهید کړل
بس هغه چو شهید کړي هغه نه بشموره لعنت یا داسې دلته لکه کتاب کې سوای سي هم شیعه چا چې امام حسین شهید کړل هم شیعه دا شیول په دې شیو باندې اوس لعنت وایي که نه وایي زه د توتین څه ار چو شهید کړي په هغوی باندې لعنت یو ځل بیا درته وایم دوم ډز ته غوږ شه چا چې امام حسین علیه السلام شهید کړل هغه شیول په دې شیو لعنت وایي یاو نه دی شهید کړی هغه کوم شی او هغه د پاته شته هغه چو شهید کړی به دوری چې چو شهید کړی هغه باندې لعنت چې امام حسین دریم ډز پسې وارو بیا بلې خبرې ته دریم ډز قتل الامام الحسین چې امام حسین علیه السلام شهید کړي هغه شیول په دې شیو لعنت وایي چې یاو شهید نه و کړی دا امام دا کتاب دا دروغ وایي دا امام دی دا کتاب دی دا دروغ وایي دا دروغ دی 100% ماشاءالله دا بل انکار یو صبر راځو اوس بیرته د فاطمه رضی الله عنها خبرې ته راځو بیرته یو من صبر حسین جان د فاطمه رضی الله عنها په کور باندې عمر رضی الله حمله وکړه کنه دز دا بل عبدالله تاسو لري کړه خپل وتښتیدل نه خپل لا قایص محترم نه بیرته راپورته کړی دا بل ملګری څوک دلته که څوک راغلی هغه د خبرې وکړي بیرته راپورته کړي حسین بیرته راپورته عبدالظاهر آزاد تاسو خپل مایک خلاص کړئ تاسو څوک یاست سلامونه قبول کا قاری محترم ورسلام علیکم سلام زما طرفنا او ان شاء الله چې بس قاری صاحب आवाज اورم او دسي دغه چې معتدل شیخانی مولایانی موږ خوشالي کو او ما اوس پر یقین نه کول چې دا شیعاګان رښتیا ده دغه ته کنځلې کول کنه دلته ډیر شیعاګان مال دل خو مطلب هغه بالکل د شي خبرې نه کول اوس عملی ماحول د چې دوی خو رښتیا د صحابه ته کنځلې کوي او امکان لري ځنی باندې کوي ځکه چې ما څل دل هغه نه کوي خو دلته اوس دوی عملی ول د کفر خو څه کار نه لري قاری صاحب نو الله دې هدایت نصیب کړي نو موږ چې نه کوي هغه ته واسو توان نه لري ګرانه چې واسو توان ورسېدی یو مخې کوي بس نور موږ او ځواب نه کتابونه تاسو ولیدل د زړه سره ظاهر جان تاسو د دې کتابونه ولیدل سامخ کې مې درته ښکاره کړل چې ابوبکر او عمر ته ما ځنې زما سره د ملګری دي کنه خو د زوی ما بیا دیو وای چې مطلب دا دیوم د سنیان چې د ډاله دی وای کنه لکه موږ د سینه وایو خود نه وای نو صحیح ده مطلب څوک نه وای هغه موږ صحیح ده څوک چې صحابه او د هغه تقیه کوي او بس الله دې اجر ورکړي قاری صاحب مننه مهرباني قدرمن سي تاسو دا کس راپورته کړی دی موږ له دوی نه دا سوال دا چې آیا صحابه او د فاطمه رضی الله عنها په کور حمله وکړه کوي ونه کړه اسانه سول همدغه کس بیرته راپورته کړی وایزه یو ځل خو دغه زوی مړي وایزه تر امام علي رضی الله عنه غیرتمن و ماغه خبره مو واورېده قاری صاحب سبا پاره کوي ان شاء الله وایزه له امام علي رضی الله عنه نه غیرتمن و ته ودرې یو بل د هغه صاحب درته راوچت کوم قاری صاحب خو نسته ښه راځه په خیر هغه صاحب دی نو هغه $1000 سره د خیال کوه ښه هغه صاحب راځه د زړه سره هغه صاحب راځه ظفر علي مهرباني السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام زه سنی مشیعه نه یم خو تاسو دا مې کوډ ډېر زبردست دی ښه مسلمان یم ماشاءالله الله مو مرسه خدای مو مرسه هادي دوی کسان د اوس د فاطمه رضی الله عنها د کور د حملې په اړه د مال دوی سره خبرې دي راځه ټول اغاګان مراولي لا یو ځای نه خو تختیدل اسبل ځای ته په ار موضوع باندې په ار ځای باندې راځه په خیر راپورته اله فاطمه رضی الله عنها په کور وای عمر حمله کړې ده کنه بالکل کارس نو علي رضی الله عنه به خپل لور د فاطمه لور غته په نکاح ور کړیو انقلابی سوشو راځه انا زر کو انا راپورته سي قاری صاحب بخښنې سره دغه د مونږ ملګری چې څومره دي دغه برودو کې ګوره تاسو د دوی سره منشن ټول د لیر منشن کوئی دغه تیرو ولوي هغه ځکه خبرې مافسه کوي راپورته کړی علي زر کوي راځه تاسو زلام ناصف مهرباني تاسو څوک یاست خپل ځان لږ معرفي کړئ السلام علیکم ورحمۃ
الله. وعلیکم السلام. قاري صاحب زه یو پوښتنه درته کوم. وکړه. یو مشکل دا مسافر یم دلته دغه بعضې وخت لمونځ را چې قضا سي نو بیا بېرته قضایي لمونځ راګرځوم دا سنت به هم راګرځوم او که به خالي دا فرض راګرځوم. نو ولې لمونځ در چې قضا کېږي؟ خو کار ډېر د سره مشکلات دي. ښه بیا ټول لمونځونه پرېږده د کار دپاره ښه ښې پیسې ډېرې کړه د زړه سره. یا قاري صاحب ولې بیا پرېږدو خو دلته پردی سړی خو بس کار غواړي و دا بیخي ډېر ستړي سره بې خوبي ده. یو خو ښه چې ډېر ستړی یې نو بیا ټول لمونځونه پرېږده. یا ولې بیا پرېږدو دا بیا الله حق ده که نه؟ یا نه یې پرېږدو انشاءالله. بعضې وخت هغسې کله هسې له چا سره کار کوې دا ډېر حق در باندې لري او که هغه رب چې تا ته یې دا سترګې و لاسونه و بدن و رزق و خوله و غوږونه و خپې لاسونه یې دا یې درکړي دي هغه رب ډېر حق در باندې لري که دغه 2000 او 3000 روپۍ تنخوا چې درکوي هغه ډېر حق در باندې لري. یا حق خو هغه رب را باندې لري نو بس ستړي سار را جګېدلې او په دې ستړیا کې د خپو کار نه کول بیا به څه کوې؟ یا به نو بس پراته یې د خدای ایلي ته د خدای ایلي ته بیا پروت یې که نه؟ که به د دوکاندار له دا چا سره چې کار کوي د هغه ایلي ته به پروت یې یا د خدای ایلي ته دی نو بیا د خدای حق تر هر څه مخکې کړه ښه د زړه سره. که نه کېده نو بیا مشکلات نه اوس بیا ټول لمونځونه پرېږده د دې مشکلاتو دپاره ټول لمونځونه پرېږده تر مذهب دې وګرځېږه ښه ورځه په خیر. یعنې د لمانځه د پرېښودلو اجازه درکړم باید یې قاري صاحب ورکړې نو چې شته پاره ناستې باید دا فتوا ورکړي چې مونځ ټول قضا کړي. یعنی یو څوک تنخوا درکوي د هغه حق ته ځان ستړی کوي او رب جل وعلا ته 15 دقیقې نسي ورکولی او بیا و د زړه سرونو راځه په خیر. دا تور علي څوک ده؟ تور علي ده که څه شی نوم ده؟ تور علي. تور علي صاحب مایک خلاص که مهرباني وکړه. تور علي مایک دې خلاص کړه. تور علي سنت دی. وعلیکم. څنګه چلے کیسے بھائی جوڑی قدرمن سی شکر کیسے پڑھے مدر رحمان استاد صاحب لراش منډه رحمان استاد سره وخت جوړم څه شی وایي قاری صاحب تاسو سره د خبرو کولو ډیر غټ ارمان او خو چې راو مخې جوړم ښه مننه قدرمن سی الله مو قدرمن سره لوړي کړه راځي دلته راسي د علي بالا در باندې وګرځېږي په درواغو د علي منونکو راپورته سیسه سوالاسته څومره مو ټول عمر درواغ ویلي دي څومره مو په صحابه و ټول عمر دروغ ویلي دي څه مسول هغه دروغجن اغاګان څه مسول هغه دروغجن ملایان ټول عمر تاسو ته دروغ ویلي و چې را میدان ته کې کرختیا دي امام علي منونکي اس دا غز دا میدان امام علي خو میدان نه د پرې کې بلا دي امام علي دروغ ګرځي ولی مو ټول ملایانو میدان پرې خېده تاسو مسلمانانو دی وای صحابه تختیدل دي تاسو صحابه یو ځل پرېږدي ټول رانه وتښتېدل اس کونه تښتېدلي څوک دي څنګه مو دی عمر له بچینه مو میدان پرې خېده بیا به عمر نه تاسو بیا عمر بل تاسو تښتېدل دی عمر بچي میډیا در باندې سور ور کړل او ټول په منډه تښتېدل اس ولې تښتېد دی عالم نه ده کوم ورختیا عالم نه لیدل ته په نرغوندي به ولاړ وس په میدان کې راځي په خیر کرختیا تاسو تښتېدل نه یاسته لیبه دی غیرت خبري ورته که غیرت پکې راغله کرختیا تاسو دی عالم نن کې یاست او دروغ نه وای سم میدان ته راسي هغه چې بیا د بيدی ما په دغه غیرت په دغه ورنه باسم په دبر باندې نه څنګه راولې درته لا بیا به نه وای چې عمر تختیدل دی عمر بچی دا دی عمر له بچینو ټول وتختیدل است عمر قسم په خدای چې په مدینه کې شای رواني او د سیماتیږي
ځکه په مدینه کې خو عمر ګرځېدلی ده نه عمر چې به چیرې ګرځېده نو شیطان به منډې وهلې دوی چې چیرې ګرځي اره له زه حمام ته منډې وهي او داسې مات سوی وي ځکه هلته عمر ګرځېدلی دا څوک